د طالبانو حکومت حامد کرزي ته عربي اماراتو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. سلام، وخت مو پخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو حکومت متحده عربي اماراتو ته د پخواني ولسمشر حامد کرزي د سفر مخنیوی کړی. ټاکل شوی وه چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي نن اماراتو ته ولاړ شي، خو طالبانو نوموړي ته د سفر اجازه ور نه کړه. یوه باخبره سرچینې حماسه میډیا ته ویلي چې د کرزي د سفر د مخنیوي امر له کندهاره شوی او کابل یوازې د نوموړي غوښتنلیک د طالبانو د مشر دفتر ته لیږلی دی. د یادونې ده چې پخوانی ولسمشر له دې پخوا هم ورته برخلیک سره مخ شوی دی. د طالبانو حکومت له واک ته رسېدو راهیسې د کرزي دفتر له شپېتو ډېر ځلې د سفر اجازه غوښتې ده، چې غوښتنه تر ډېره رد شوې ده. د کرزي د سفر مخنیوي داسې حال کېږي چې طالبانو تازه د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني، د ولسي جرګې پخوانی غړی شاپور حسن زوی او طالب پلوه مولوي عبدالسمیع زنداني کړی دی. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا